السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، د ایوبي خصوصي وړکتون آنلاین ټولګي ته ښه راغلاست. نن به زه تاسو ته د انسانانو د 5 حواس په باره کې معلومات درکړم. اول حس لیدل دی. لیدل، او په لیدلو کې موږ سترګې استعمالوو. څه شي استعمالوو؟ خپل سترګې. دوهم حس بویول دی. موږ چې یو شی بویوو ښه بوی کوي. دا خپل پزه استعمالوو. څه شی استعمالوو؟ خپل پزه. دریم حس خوند دی. څه شی دی؟ خوند. او په خوند کې موږ ژبه استعمالوو. فرضاً دغه خرما چې زه وخورم دا څه رقم خوند لري؟ آفرین، خوږ خوند لري. څلورم حس چې موږ استعمالوو هغه اوریدل دی. څه شی دی؟ اوریدل. تاسې دا اورئ؟ په دغه کې موږ خپل غوږونه استعمالوو. او پنځم حس لمس کول دی. لمس کول چې یو شي ته لاس وروړئ. زه خپل وریښتان ته لاس وروړم، تاسو خپل وریښتان ته لاس وروړئ، تاسو څه احساس کوئ؟ موږ خپل لاسونه استعمالوو چې یو شی لمسوو. څه شی استعمالوو؟ خپل لاسونه. دغه 5 حواس د انسانانو تاسو اوس نمونه زده کړل. انشاءالله در بلې درس پورې به د خدای په امان. سلام علیکم.